بسم الله الرحمن الرحیم. سردار صاحب ستاسو ډیره مننه. د هر څه ناول خو زه ستاسو او ستاسو د ریډیو پاکستان اسلام آباد پښتو څانګې ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو وخت په وخت زمونږ کمې څېړنې چې په زمونږ په څانګه کې کیږي، زمونږ په یونیورسټۍ کې کیږي، هغې ته تاسو وخت ورکوئ او د هغې کوریج کوئ. ډیره زیاته مننه. تاسو ما نه د میرحسن اخون بابا په حواله باندې کوم چې د خیشکو اوسیدونکي وو د هغوی په اړه چې کوم تحقیق اکبر غلام کړی دی د هغې پوښتنه تاسو ما نه وکړه. نو سردار یوسفزی صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ د پاکستاني ژبو دا څانګه چې کوم ده دی د تحقیق دپاره د څېړنې دپاره خپل اهداف مقرر کړي دي او هغه اهداف دا دي چې موږ به د ژبې ژبني څېړنې د دې خپله یو هدف دی چې موږ به ژبنۍ څېړنې کوو او موږ به په زوړ ادب او کلاسیکي ادب باندې هم څېړنې کوو او موږ به په جدید ادب او په جدیدو اصنافو او په جدیده شاعرۍ هم څېړنې کوو او دغسې موږ به د ژبو او د ادبیاتو تقابلي مطالعې هم کوو. او په دې کې یو هدف زموږ دا دی چې موږ به په عوامي ادب او په ولسي ادب باندې هم څېړنې کوو. نو دا نننۍ کومه څېړنه چې د میرحسن اخون احسن خیشکي صاحب په حواله باندې شوې ده نو دا د عوامي ادب د څېړنې یوه اهمه کړۍ ده. موږ تر اوسه پورې په عوامي ادب د بنو په ادب باندې موږ کار کړی دی. د لاچۍ په چاربیته باندې دا وخت کار روان دی او د چاربیتې کوم درې اهم مرکزونه چې کوم دي هزاره، صوابع او نوخار، نو په دې درې واړو مرکزونو باندې دا وخت کار روان دی. میرحسن اخون بابا هم د نوخار چې د چاربیتې یو ډیر اهم مرکز هم د نوخار سره تعلق دی، په نوخار کې د خیشکو سره تعلق دی او په خیشکو کې د محله بابیان سره تعلق دی. بابیان دا د پښتنو یو اهمه قبیله ده او د دغې په نسبت سره په خیشکو کې کم بابیان قوم چې کوم دی هغه هم په دغه محله کې وځي او میرحسن اخون بابا هم د دغې بابیان قبیلې سره تعلق دی. میرحسن اخون بابا چې په کوم دور کې ژوند کولو د هغه دور هم ډیر اهم دور دی. په دغه دور کې چې کله هغې د شعور سترګې پرانستې نو خدای خدمتګار تحریک د باچا خان په رهنمایۍ کې د هغې په سرپرستۍ کې هغه روانو. دغسې دی چې په کوم دور کې شاعري کوله دغه شاعري د اخونانو دورو، د چاربیتې د عروج دورو او په دغه وخت کې د چاربیتې ډیر اهم استادان چې کوم دي هغوی ژوندي وو. د دې خپلې چاربیتې زه د دې د چاربیتې خبره ځکه کومه چې دی خو د پښتو د عوامي شاعرۍ په ټولو اصنافو باندې دی حاوي دي. سندره لیکلې ده، بدله لیکلې ده، نیمکۍ لیکلې ده، نور اصناف عوامي چې کوم دي هغه لیکلي دي او د هغې ناچاپه کلام هم کې هم هغه موجود دي او چې کوم چاپ کلامونه دي موران په 1902 کې زموږ پښتو ادبي ټولنې خیشکي چاپ کړی و. دغسې په 2012 کې بیا د هغوی چاربیتې چې شپېتو نه زیاتې چاربیتې دي او سید الامین احسن خیشکي صاحب چې د هغه نوسی دی او لایق او فایق نوسی دی، د عربی، فارسی، پښتو، انګریزی ډیر لوی عالم دی. نو هغې وروستو هغه په 2012 کې د هغې چاربیتې هم چاپ کړي. نو ما دا عرض کولو چې میرحسن اخون بابا زیاته پرومیننټ حواله چې کوم ده هغه چاربیته ده. اوس دا چاربیته او چې هغې لیکلې ده دومره چسته، دومره روانه او دومره معیاري چاربیته ده چې د هغه وخت کوم د هغوی معاصرینو د هغوی نه د هغوی د چاربیتو نه په هیڅ لحاظ کمه نه ده. په دغه وخت کې که موږ وګورو یو خوا بل خوا په اول په خپل نوخار کې وګورو نو د عبدالله استاد غوندې شخصیت موجود دی چې صرف د دې نه 3 کاله مشر دی. دغسې که موږ هم په نوخار کې نور محمد استاد د چاربیتې ډیر لوی شاعر دی، که موږ وګورو نو هغه د دې نه 7 کاله مشر دی. دغسې که موږ بیا دې خواته نظر وکړو علي حیدر جوشي صاحب ډیر لوی عوامي شاعر دی، هغه ته 10 کاله کشر دی. دغسې عبدالواحد ټیکدار صاحب د جلسې که هغه موږ وګورو 15 کاله کشر دی. نو دغسې استادان هم موجود وو، د دې دغه معاصرین هم موجود وو. دا د چاربیتې ډیر لوی نومونه دي. اکبر غلام صاحب په څېړنه کې دا دی فوکس کړي دي چې کوم د چاربیتو څونه قسمونه دي په هغې ټولو باندې هغې ته به ازمایي کړې ده او هغې پې حاوي وو. نو د هغې چاربیتو هم جایزه په دې
دې څېړنه کې اخیستې شوې ده د هغوی نور عوامي اصناف چې کوم دي د هغې جایزه هم اخیستې شوې ده او دغسې په نادګویي چې اکثر منګه د دې دغه اړخ لږ غوندې نظرانداز کوو نادګویۍ باندې هم د یو چپټر لیکلی دی او ډېره ښکلې محاکمه یې کړې ده او د هغې د نادګویۍ احاطه یې کړې ده دغسې د هغې د ژوند حالات چې کوم دي هغه ظاهره ده هم د دې څېړنې حصه وه ما دا عرض کولو چې دا کار په دې ضروري و او دا اکبر غلام صاحب ډیره په ښکلې طریقه او د څېړنې د اصولو مطابق دا کار سرته رسولی دی په دې ډیر خوشحاله یم چې دا یو بالکل بھرپور جامع مربوط او مبسوط کار دی او انشاءالله چې کله دا چاپ شي د چاپ په کالو باندې ښایسته شي نو د بابا د ژوند د هغوی د شخصیت او د دې ادبي کارونو او زیارونو یو مکمل دستاویزي شکل به مخې ته راشي اکبر غلام یم ډسټرک کوروم پر چنار د کړمان اوسیدونکی ما ایم پی ایل روان و علامه اقبال اوپن یونیورسټي پاکستاني زبانو نه د پروفیسر ډاکټر عبدالله جان صاحب په نگرانۍ کې او الحمدلله هغه نن خپل هغه ته ورسېدو زه خصوصي شکریا ادا کوم په ریډیو پاکستان ایکسټرنل سروسز جناب سردار یوسفزي صاحب او امین بنگش صاحب څه هغوی په واجب باندې اما آواز نن تاسو ته واورېدی ما خبرې ما چې کوم د ایم پی ایل تیسیس و کوم ریسرچ ورک و هغه ایمو یو عوامي شاعر دی میر حسن هنزاده ضلع نوشهره هویشګي و کلی دی هغوی اوسېدونکی دی بابا ډېر عظیم شاعر تیر شوی دی خپل دور دا تقریبا 1904 نه تر 1987 پورې دا چې کوم دور و هغه د عوامي شاعرۍ دور و هغه کې مختلف شعراو خپل هغه کړی دی فن مظاهره کړې دی مختلفو اصنافو باندې هغه کې بابا داسې یو شاعر دی چې هغه خصوصي طور باندې د چربیتې دور و چربیده کومه دی دا یوه عوامي صنف دی هر سړي واس کې نه دی خو هغه وخت کې مختلفو شاعراو کې یو بابا چې کوم دی هغه داسې شاعر و چې چربیتې ډېر بهترین انداز کې هغه کړی دی ترجماني کړې دی په دې سره سره بابا نور اصنافو باندې کار کړی دی خو خصوصي توګه چې ما چې د کوم ریسرچ ورک دی هغه باندې د بابا چربیتې نه ما کار کړی دی الحمدلله هغه نن خپل هغه ته ورسېدو تکمیل ته ورسېدو دې کې زه خصوصي توګه د علامه اقبال اوپن یونیورسټي پاکستاني زبانو چیرمن ډاکټر عبدالله جان صاحب ډېر شکریا ادا کوم چې د موضوع هغه کې ما سره ډېر تعاون وکړو ورسره د بابا الماسی دی سید امین الحسن هغه ډېره شکریا ادا کوم چې هغه ماته چې کوم د بابا مطبوع او غیر مطبوع هغه کلام و هغه یې راکړو نو هغې نه ماته ډېره اسانتیا شوه خپل ریسرچ ورک کې ورسره ما یو دوه نور هغه دي مهربان دي ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب دی زما ترونه دي ډاکټر حسن جي عشرت او ډاکټر نور غلام نوري صاحب د هغوی شکریا ادا کوم چې هغوی هم سره د هغه کې پوره مرسته وکړه ما چې کوم کار و هغه سهار ته ورسېدو زه خپله شعر و شاعریا کوم نو ما په دغه ریسرچ دا پیدا وشوه چې ما خو یو شوق پرا شو ورسره هغه شوق ته ما فایده دا شوه چې ما تعلیمي تقاضا ورسره پرا شو خیر که زه یو بیا د ریډیو پاکستان شکریا ادا کوم خاص کر سردار یوسفزي صاحب او امین بنگش صاحب